په بلخ کې زرګونه کیلو مخدره توکي او الکولي مشروبات له منځه ویوړل شول. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي دغه توکي په 206 بیلابیلو قضیو کې کشف او ترلاسه کړي دي چې د رسنیو په شتون کې وسوځول شول. 3 کیلوګرامه هیروین دي، 15 کیلوګرامه شیشه ده، همدارنګه 3614 لیتره الکولي مشروبات دي او 4.55 کیلوګرامه ټابلیټکا دي، همدارنګه 4.3 کیلوګرامه مواد د ټابلیټکا خام مواد دي او 1 لیتره کشمش هغه تخمر شوي کشمش دي چې دلته ور واچول سو. له بلې خوا د بلخ امنیه قمندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولنه کې به د نشه یي توکو پر وړاندې خپله مبارزه ګړندۍ وساتي. موږ ټولو خپل هیوادوالو ته دا پیغام دی چې په نور د مواد مخدرو په برخه کې د نور د مواد مخدرو څخه د لاس واخلي، هغه انجام دغه دی لکه موږ تاسې اوس په الحال دلته وینو خپل په سترګو باندې چې کوم مخدره مواد ګیر سوي د هغه د اوس وځي او ور اچول کېږي. نو ټول ته دا پیغام دی چې د دې کار څخه لاس واخلي. همدارنګه یو شمیر دیني عالمان وایي په اسلام کې هر ډول نشه او نشه یي توکي حرام او ناروا دي او په له منځه وړلو کې د اسلامي امارت د اقدام ستاینه کوي. در اسلام عزیز این عمل حرام گفته شده. از این کارکرد امارت اسلامی که بسیاری از مواد مخدر جمع‌آوری کرده و امروز حریق کردن، ما از استقبال میکنیم. یکی از راه‌های جلوگیری شمی است که از ریشه برکنده شوه و این عمل ناشایسته از اجتماع دور شوه. دا په داسې حال کې ده چې د علي قدر امیر المؤمنین د یو فرمان له مخې د هیواد په ګوټ کې د نشه یي توکو د کرکیلې او کارخونو له منځه وړلو لپاره د اسلامي امارت ګډو ځواکونو جدي مبارزه پیل کړې ده او لا هم په ټول هیواد کې دغه مبارزه دوام لري.